السلام علیکم ګرانو ملګرو خدای دې وکړي ټول په جوړه وروغېست د ابوکر ټریډینګ انسټیټیوټ څخه تاسو ته مخاطب یم ملګرو نن په دې موضوع باندې غږیږو هغه کوم ځایونه دي چې تقریبا 90% د مارکیټ یا د قیمت د راګرځېدو امکان لري نن موږ په دې موضوع باندې غږیږو موږ به هغه درې ځایونه وپېژنو په چارت کې چې هغه 90% د دې امکان لري چې د ریورس امکان شته چې راوګرځېږي قیمت د دو ځایونو لپاره همیشه کله چې نوي ټریډران مارکیټ ته راځي یا هم فرض که دوی نه پوهېږي څنګه مخته ولاړ شي یا دوی مثلا نه پوهېږي چې مارکیټ میکران په کوم ځای کې مخته راځي یا هم قیمت چیرې سټاپ هنټ وایي یا هم چیرې مثلا لیکویډیشن او لیکویډیټي راځي نو نن به موږ پر دې باندې غږېږو تقریبا که ووایو چې 80% ټریډران داسې دي چې په دې موضوع باندې دوی پوره آګاه نه دي یعنې پوره خبر نه دي او په دې خاطر باندې همیشه د دوی د لیکویډیشن یا د سټاپ هنټ لامل ګرځي که چیرې موږ فکر وکړو مثلا موږ دا ساحه راخیستې ده که وګورو دا ساحه مو راخیستې ده مثلا سپورټ لاین او ریزسټنس لاین موږ به دلته مثلا هغه درې ساحې معلوموو یا هغه درې برخې معلوموو چیرې چې 90% د ریورس یا د راګرځېدلو امکان شته هغه که په شارټ کې او که په لانګ کې د دې لپاره فرض که موږ اول سپورټ او ریزسټنس معلوموو مثلا زموږ سپورټ او ریزسټنس په دې ساحه کې دي فرض که زموږ بل سپورټ لاین هم دا دی اوس که موږ وګورو د بیټکوین چارت په 15 دقیقو ټایم فریم باندې چلیږي کوم چې اوس فعلا د سپورټ او ریزسټنس ترمنځ حرکتونه مومنټ کوي کوم ته چې موږ طرفه حرکت وایو یا هم موږ ته کنسولیډیشن حالت یا سایډ وی مومنټ وایو نو دلته موږ باید هغه درې مهم ځایونه وپېژنو چیرې چې قیمت تقریبا 90% د دې امکان لري چې راوګرځېږي په دې کې موږ اول لیکویډیټي پول پېژنو چې لیکویډیټي پول څه ته وایي که عموما په عمومي اصطلاح باندې موږ وغږېږو لیکویډیټي پول هغه ځایو ته ویل کېږي چیرې چې خلکو خپل سټاپ لوسونه ایښي یعنې په دې باید موږ ځان پوه کړو چې قیمت همیشه هغه ځای ته ځي چیرې چې زیات سټاپ لوسونه پکښې وي په دې کې به پینډینګ آرډرونه هم وي پینډینګ آرډرونه دا معنا چې خلکو مثلا لیمیټ انټري ایښي چې هغه لیمیټ انټري واخیستل شي او خلکو خپل سټاپ لوسونه ایښي ترڅو هغه سټاپ لوسونه واخیستل شي نو مارکیټ همیشه هلته حرکت کوي چیرې چې زیاته لیکویډیټي چیرې چې زیاتې پیسې هر ځای چې زیات پیسې مارکیټ همغه ځای ته حرکت کوي یو په عموم کې دا حرکت هم پر دوه ډوله دی یو هغه حرکت دی مثلا چیرې چې قیمت د مارکیټ میکرانو په لاس کې دي یا مثلا سمارټ منی انسټیټیوشنز ورته راځي کوم چې SMI ورته ویل کېږي دا راځي قیمت مثلا په زور پوش کوي په زور یې پورته کوي یا په زور کښته کوي یو هغه دی کوم چې مثلا ډیر زیات لیکویډیټي پرته وي یا ډیر لیکویډیشن پروت یا سټاپ پینډینګ آرډرونه پراته وي قیمت هلته حرکت کوي بل حرکت دا دی چې قیمت په عموم کې له سیاسي خبرونو سره پورته کښته کېږي یا مثلا نیوز راځي عمومي نیوز راځي کوم چې پر کرپټو مارکیټ باندې زیات افیکټ کوي زیات اثر اچوي له دې سره هم حرکت بدلیدونکی دی نو موږ د دې څخه یو حرکت باید وپېژنو هغه دا د کوم چې په مارکیټ کې زیات تر زیاته تر سترګو کېږي هغه لیکویډیټي پول دی په هر کوین کې موږ وینو چیرې چې لیکویډیټي پول زیات وي هلته همیشه یو ټریډر لیکویډیټ کېږي ولې په دې خاطر چې دی په لیکویډیټي پولز باندې نه خبر چیرې زیات لیکویډیشن پروت دی چیرې زیات پینډینګ آرډرونه پراته دي باید زه څنګه حرکت وکړم چیرې باید مخته ولاړ شم د دې دپاره
کله چې موږ اول واري سپورټ او ریزिस्टنس لیولونه اس ار لیولونه برابر کړو نو موږ کوشش دا کوو چې هغه ځایونه وپېژنو فرض که قیمت 2-3 ځایه یا 2-3 واره په یو ځای کې بندېږي. څنګه په یو ځای کې بندېږي؟ مثلا تاسو وګورئ قیمت دلته رالی دې ساحې ته صحیح ده، دلته بیرته کښته رالی، دلته سپلای وو قیمت یې ډاون راوستی یا فرض که ریزिस्टنس ته ورسېدی قیمت ډاون رالی، بیا قیمت دې ساحې ته رالی صحیح ده، بیا دلته بند شو قیمت های جوړ کړي بیا کښته رالی، فرض که بیا دلته راورسېدی بیا بند شو بیا کښته لاړی، فرض که بیا قیمت دې ساحې ته راورسېدی بیا کښته پسې ولاړی. د دې معنا دا ده چې قیمت یو ځل بیا غواړي دا ساحه ټیسټ کړي. ګوري لیکویډیټي پول همیشه په هغه ځای کې پروت وي چیرې چې څو واره قیمت په یو ځای کې بندېږي یا په یوه ساحه کې بندېږي. صحیح ده. اوس که موږ وګورو په ریزिस्टنس کې یو واري قیمت دلته بند شوی ده بیا کښته راغلی دی، بیا دلته بند شوی ده بیا کښته راغلی دی، بیا دلته بند شوی ده بیا دلته بند شوی ده. د دې څخه معلومیږي چې مارکیټ کې ټول کسان شارټ دي. اوس که دلته موږ وګورو په دې ساحه کې په دې ساحه کې یو واري قیمت دلته بند شوی ده بیرته پورته تللی ده، دا عادي خبره ده ځکه دا په عموم کې موږ دا وایو کله چې قیمت سپورټ لاین یا ملاتړ لاین ته ورسیږي په عموم کې دا دلته ډیماند پیدا کیږي، آرډر بلاک جوړیږي او دغه بعد بیا قیمت څنګه کیږي اپ ځي. اوس نو دلته یو بل خبره هم موږ باید په نظر کې ونیسو، هغه دا چې کله یو څوک غواړي د انټري لپاره تر ټولو ښه ځای پیدا کړي هغه دې همیشه په سپورټ لاین یا په ریزिस्टنس لاین کې انټري اخلي. مثلا دا ساحه ده دلته آرډر بلاک جوړ شوی دی قیمت نور پورته تللی ځکه دلته دا ډیماند هم وو چې قیمت باید پورته ولاړ شي ځکه د خلکو دا یو غوښتنه وه چې قیمت پورته ولاړ شي او دوی لانګ انټري اخیستي دي قیمت پورته تللی. نو د انټري لپاره تر ټولو مفید ځایونه هغه دي مثلا سپورټ لاین ده یا ریزिस्टنس لاین ده. دلته په ډیر وخت کې موږ نه سټاپ زموږ نه د پوزیشن سټاپ لوس وهل کیږي او نه موږ لیکویډیشن ته تر یو حده پورې نشو نږدې کېدلی. اوس خبره د لیکویډیټي پول ده. اوس دا ځایونه خو موږ وپېژندل چې په ریزिस्टنس کې څو وارې قیمت بند شوی ده صحیح ده او په سپورټ لاین کې هیڅ قیمت نه ده بند شوی، یوازې یو وارې بند شوی ده او له دې ځای څخه بیرته پورته تللی ده. د دې څخه معلومیږي چې خلک په زیاته اندازه باندې یوازې شارټ پوزیشنونه اخیستی دي، په لانګ کې هیڅوک هم نشته. ولې په دې خاطر باندې چې قیمت څو وارې ریزिस्टنس لاین ته راورسېدی او بیرته قیمت مات شو کښته ولاړ، یعنې په دې ونه توانېدی چې دی ریزिस्टنس لاین مات کړي. نو کله چې څو واره په یو ساحه کې قیمت بندېږي موږ باید پوه شو چې دلته حتما لیکویډیشن پروت دی، خامخا لیکویډیشن پروت دی تر څو دوی شارټ کسان لیکویډیټ کړي یا د دوی سټاپ لوسونه ووهل سي یا هلته چې کوم پینډینګ آرډرونه پراته دي هغه واخیستل سي. اوس که موږ وګورو فرض که دلته موږ څو ساحې ګوروو، یو دا دی، یو مثلا دا ده، یو مثلا دا. دلته موږ درې ساحې وینو، یعنې د قیمت امکان شته چې په دغو درو ساحو کې یو وار بیا ځان ورسوي تر څو هلته دوی هغه کم پینډینګ آرډرونه پراته دي یا سټاپ لوسونه چې کوم پراته دي هغه واخیستل سي. دلته خو موږ لیکویډیټي پول وپېژندی چې قیمت څو واره په ریزिस्टنس لاین کې بند شوی ده او قیمت د هغه څخه وروسته کښته رالی، یعنې په دې ونه توانېدی چې ریزिस्टنس لاین مات کړي. نو د دې څخه معلومه خبره ده چې په اپ ټرینډ کې یا په تر ریزिस्टنس لاین پورته یا تر مقاومت لاین پورته حتما لیکویډیټي شته. لیکویډیټي دلته پرته ده، خامخا به قیمت څنګه کیږي پورته به ځي. هغه کېدای شي په یو ساعت کې، هغه کېدای شي په 4 ساعت کې، هغه کېدای شي په یو ورځ کې. مثلا موږ دلته درې ساحې انتخابوو، فرض که یو داسې ځای دی صحیح ده، دلته مثلا د خلکو سټاپ لوسونه پراته دي یا هم پینډینګ آرډرونه پراته دي، لیمیټ انټري یا فرض که دلته پرتې دي. دا درې ساحې چې کومې دي دلته ته باید دا په عموم کې په نظر کې ونیسې چې لیکویډیټي دلته زیاته ده په دغو درو ساحو کې.
تر $80,000 پورې دلته بیخي زیات لیکویډیشن پروت دی. نو د دې څخه معلومه ده چې قیمت حتماً دا خواهش یا دا تقاضا لري چې پورته ولاړ شي، ریزسټنس لاین مات کړي تر څو دا لیکویډیټي راواخلي او بیرته خپل عادي حالت یا خپل عادي مسیر ته راوګرځي. دا شی باید موږ په یاد ولرو. نو اوس موږ لیکویډیټي پول څنګه پیژنو؟ کله چې قیمت څو وارې په یو ساحه کې بندیږي دلته موږ باید پوه شو چې دلته لیکویډیټي پول موجود دی. صحیح ده؟ که په سپورټ لاین کې هم موږ داسې تصور کولی شو، فرض کړه قیمت په سپورټ لاین کې څو وارې بندیږي، موږ پوهیږو چې لاندې لیکویډیټي زیاته پرته. نو دا باندې موږ کولی شو که موږ دا شی وپیژنو. اوس که چیرې موږ راولاړ شو په دې ځای کې بس یا په دې ځای کې خپل شارټ انټري واخلو، یا فرض کړه زموږ سټاپ لوس په دې ساحه کې، یا مثلا شارټ انټري دلته خو زموږ سټاپ لوس په دې ساحه کې، او هغه قیمت اتوماتیکلی ولاړ شي هغه زموږ سټاپ لوس وهي، یا که زموږ سټاپ لوس نه وي موږ لیکویډیټ کوو. ولې په دې خاطر باندې چې موږ لیکویډیټي ساحې نه دي انتخاب کړي، چې زموږ کوم ساحې چې دي هغه چیرې دي د لیکویډیشن لپاره، یا سټاپ هانټونه چیرې پراته دي، سټاپ لوسونه. نو کله چې موږ دا ساحې وپیژنو بیا تر ډېره حده پورې تقریبا 80% پورې د امکان شته چې زموږ لیکویډیشن او سټاپ لوسونه ونه وهل شي. یو خو دا ده چې تقریبا 90% د قیمت د راګرځېدو چانس ده. بل دی د اف ای جی د امبیلنس ده، غیر توازن حالت یا پیر ویلو ګیپ. کله چې په یو ساحه کې خلا پیدا کیږي، د درو کیندلونو ترمنځ چې کومه خلا پیدا کیږي دې ته اف ای جی ویل کیږي. څنګه ګوري؟ که اوس موږ راسو، فرض کړه زه په دې کیندل کې تاسو ته یو مثال درکوم. تاسو دې ساحې ته وګورئ، ښه دغه کیندل ته وګورئ، یو دا کیندل دی، یو دا کیندل دی، یو دا کیندل دی، دا درې کیندل دي. دلته اوس اف ای جی ولې موجوده ده؟ ګوري اوس خو دا کیندل مثلا کښته رالی بیا پورته پسې ولاړی، تر دې ساحې بیا بیرته ډاون رالی، فقط یو په سر په پای کې خپل ویک جوړ کړي، باډي په منځ کې کوچنی باډي باندې شو. خو په بل کیندل کې د پرله پسې پمپ وهي، قیمت پورته ولاړی او له هغه ځای څخه بیا بل قیمت بیا پورته پسې ولاړی تر دې ځای راورسېدی، خو له هغه ځای بیرته کښته راغلی. صحیح ده؟ اوس نو موږ دلته څنګه کولی شو چې اف ای جی وپیژنو چې دلته اف ای جی چیرې ده؟ ګورئ د دغه کیندل او د دغه کیندل دا منځنی کیندل نه، یو دغه دریم کیندل او د اولنی کیندل د ویکو تر سر چې کوم ساحه ده دې ته اف ای جی ویل کیږي. صحیح ده؟ اوس نو زه په نښه کوم. ګورئ فرض کړه د دغه اولنی کیندل ویک، صحیح ده، او د دې کیندل ویک، دا ساحه چې ده دې ساحې ته څه ویل کیږي؟ دې ته اف ای جی ویل کیږي. دا ساحه چې کومه ده دې ته څه ویل کیږي؟ دې ته اف ای جی ویل کیږي. کله چې دا ساحه اوس که چیرې دا کې د اولنی کیندل ویک مثلا دلته راغلی وای، یا باډي دلته راغلی وای، یا د دغه کیندل ویک دلته را رسېدلی وای، بیا دلته اف ای جی موجوده نه وله، خو دلته قیمت په زور باندې پورته شو، قیمت پورته ولاړی او دلته یو خلا پرېښوله. کله چې خلا پرېښول شو، اوس نو دلته اکثره خلک دا فکر کوي چې قیمت پورته ولاړ شي. ولې؟ په دې خاطر باندې چې قیمت پرله پسې زرغونه کیندلان جوړ کړي دي، بولیش کیندلان دي، کېدای شي قیمت پورته ولاړ شي. موږ باید همیشه دا په یاد ولرو کله چې اف ای جی یا یو ګپ شتون ولري قیمت 100% هغه ساحې ته ځان ته رسوي. ګورئ تاسې وګورئ ښه کېدای شي دلته ډېر زیات لیکویډیشن شوی په دې ساحه کې، ځکه کېدای شي ریټایل ټریډرانو یا نوي ټریډرانو مثلا لانګ انټري نه اخیستي، دوی اشتغ کړي، سټاپ لوس کړي، لیکویډیټ کړي په های لیوریج کې. خو موږ باید دا همیشه په یاد ولرو چې کله چې یو ځای یو اف ای جی جوړیږي حتما هغې ته راتګ 100% امکان لري، که 100 نه 80% او 90% خو بیخي امکان لري. وګورئ قیمت پورته ولاړی، ان له دې ساحې څخه پورته شو، له 84,900 څخه تر 85,500 پورې پورته شو. خلکو دا فکر وکړي چې قیمت نور هم پورته ځي، اما کله چې ریزسټنس ټچ کوي قیمت په دې پوهېدی چې دلته خو لیکویډ دغه شته، اف ای جی شته، باید زه دې ته ځان ورسوم. تاسې وګورئ اول نه دوم نه په دریم کیندل کې وګورئ اتومات هیټ کړی ده. ګورئ پرله پسې غټ کیندل بیرته ډاون راغلی ده
دلته چې کومه ساحه وله دغه خالیګاه چې وه هغه یې په دې کینډل ډکه کړې ده. کله چې دا اف ای جې ډکه شوله له دې ځای څخه بیرته قیمت پورته لاړ. ګورئ دا څومره مهمه خبره ده. بیا وګورئ له دې ساحې څخه تر دې ساحې پورې بله اف ای جې وله هغه یې دلته په دغو کینډلانو ډکه کړله. اوس وګورئ دلته خو لا اف ای جې نشته. دلته ګورئ یوه اف ای جې ده هغه یې په دغو کینډلانو ډکه کړله. ګورئ له دې ساحې څخه تر دې ځایه پورې دلته بله اف ای جې ده هغه یې په دغو کینډلانو باندې ډکه کړله. صحیح ده؟ داسې په لنګ او په شاټ په دواړو کې اف ای جې دي. کله چې تاسو یو ځای اف ای جې وینئ تاسو باید همیشه په دې باندې پوه شئ چې دلته د مارکیټ راتګ مهم ده او ممکنه هم ده چې کېدای شي قیمت دې ساحې ته ځان ورسوي. صحیح ده؟ یو خو دا شی شو. دا شی هم وپېژنئ چې موږ وویل چې قیمت باید کله چې اف ای جې جوړوي او د اف ای جې د جوړېدو وروسته موږ باید په دې باندې پوه شو چې قیمت څنګه حرکت کوي او چیرې ځي. که هر څومره دی لوړ ولاړ شي موږ باید په دې پوه شو چې اف ای جې موجوده ده، قیمت 100% ده، که 100 نه وي 90% یا 80% د دې امکان لري چې دې ساحې ته بیرته ځان راورسوي. یو خو دا شو. درېیمه خبره د اورډر بلاک ده. صحیح ده؟ یعنې اورډر بلاک څنګه حرکت کوي. که موږ ووایو چې دلته یو اورډر بلاک جوړ شوی دی. صحیح ده؟ فرض که دا اورډر بلاک دی. قیمت پورته ولاړ ریزسټنس ته ورسېدی، ریزسټنس یې مات کړي. خو ټکنیکل انالایز داسې یو جوړښت دی چې هغه په تیر هسټري باندې حرکتونه کوي. فرض که په تیر حالت کې قیمت څنګه حرکت کړی و موږ دا یو پریډکشن کوو یا موږ دا وایو اټکل کوو چې په تیر حالت کې په دې ځای کې اورډر بلاک جوړ شوی دی او بي جوړه شوی ده، نو راتلونکي کې به دې امکان شته چې قیمت هغې ساحې ته ځان ورسوي. صحیح ده؟ اوس نو موږ ولیدل چې قیمت دا اورډر بلاک جوړ شو، اورډر بلاک څخه قیمت پورته ولاړی دلته راورسېدی ریزسټنس ته، له ریزسټنس څخه بیرته ډاون رالی او بیا هم هغه اورډر بلاک ته نه راورسېدی. صحیح ده؟ دلته نو موږ مثلا دا ساحه اورډر بلاک بللی شو. تر ټولو مهمه دا ساحه ده. اوس نو اورډر بلاک چې کله اورډر بلاک جوړیږي قیمت پورته کیږي یا په ریزسټنس کې اورډر بلاک جوړیږي قیمت پورته کیږي، دلته یو ټرنینګ پوینټ موجودیت لري. څنګه؟ که موږ ووایو چې قیمت ریزسټنس ته ورسېدی ولې راکښته شو، موږ باید دا شی په یاد ولرو چې یا خو اف ای جې موجوده ده. صحیح ده؟ یا هم اورډر بلاک موجود دی. صحیح ده؟ یا ټول مارکیټ ډاون ټرینډ کې ده. دا درې حالت دي. یا هم لیکویډیټي فل لیکویډیشن لاندې ډیر پروت دی. یو خو د لیکویډیشن حالت شو چیرې چې زیات لیکویډیشن وي مارکیټ په عموم کې قیمت همغه ځای ته ځغلي، بل اورډر بلاک دی او بل اف ای جې ده. کله چې موږ دا درې شیان وپېژنو بیا موږ په عموم کې کولی شو چې موږ لیکویډیټي وپېژنو چې چیرې زیاته لیکویډیټي شته، چیرې زیاتې پیسې پرتې دي، چیرې لیکویډیټي پول جوړ شوی ده، چیرې پینډینګ اورډرونه شته، اورډر بلاک چیرې جوړ شوی ده. بیا موږ کولی شو خپلې پیسې خپل اکاونټ د صفر کېدو څخه وساتو یا موږ خپل ځان یو پوزیشن د سټاپ لاسو څخه وساتو. نو دا اوس موږ د نن ورځې موضوع تر